دا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ څخه روایت دی د یو امام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه واورېدل چې هر هغه کس چې د هغه نه ګناه وسي یا د ګناه یو عمل د ده نه وسي او دی پر هغه باندې پښیمانه یي ثم یقوم بیا ولاړ سي فیتطهر اودس وکړي ثم يصلي بیا لمونځ وکړي ثم يستغفر الله بیا د خدای جل جلاله څخه توبه او استغفار وغواړي الا غفر الله له الله تبارک وتعالی دته مغفرت کوي بیا د قرآن عظیم شان دغه آیات الله تبارک وتعالی وفرمای دغه د الله رسول صلی الله علیه وسلم وفرمای والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله لکه څرنګه چې نورو ورځو کې یو وارې د ګناه د معافېدلو بیان وکړي بیا پر ګناه باندې وشکه تویول او الله جل جلاله ته ندامت او دغه رقم ظاهري کول څومره فضیلت و بیا د توبه کښلو فضیلت مې هم بیان کړي نن سبقه کې د توبه د کښلو طریقه د الله رسول راشي صلی الله علیه وسلم د الله رسول صلی الله علیه وسلم طریقه به دا شان راشي نبی علیه السلام فرمایي وایي که د یو چا څه ګناه وسول هر د ګناه عمل چې هغه د ده څخه وسول بیا پر دې باندې دی پښیمانه سو چې خدایه دا مې څه غلط کار وکړي دا څومره بده ګناه راڅه وسول الله ته مې معاف کړه نو د توبې طریقه څنګه ده وایي دا کس چې ولاړ سي اودس یې تازه کړي بیا دې پر یو پاکه مځکه باندې ودرېږي پر مځکه چې ودرېدی بیا دې د 2 رکعاتو نفلو نیت وتړي او دا به د صلات توبه په نامه باندې نیت مې دی د زړه د اخلاص منځ کوم 2 رکعاته نفل صلات توبه خاص خدای تعالی را مخ مې دی په لور د کعبې شریفې الله اکبر نور هغه رکل منځ دی د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یې لمونځ پوره کوي بیا دی د خدای جل جلاله څخه معافي وغواړي مغفرت وغواړي وایي الله تبارک وتعالی یې معافوي یو بل روایت کې نبی علیه الصلاة والسلام څخه روایت دی ما اذنب عبد ذنبا هر ګناه چې زما بنده وکړل ثم توضأ بیا یې اودس وکړي د ګناه نه وروسته فاحسن الوضوء اودس په ډېر ښه طریقه یې وکړي چابک چابک نه اندامونه هر اندام په ډېر ښه اطمینان باندې پرېولئ ثم توضأ فاحسن الوضوء ثم خرج الى براز من الارض یو صفا مځکې یو میدان ته ووتی فصلى فيه رکعتين هلته یې د 2 رکعاتو نفلو نیت وتړی د نفلو نه بعد واستغفر الله او بیا یې د خدای جل جلاله څخه طلب د مغفرت وغوښتي من ذلك ذنب الا غفره الله له الله تبارک وتعالی به درته خامخا مغفرت کوي څومره اسانه طریقه ده ما درته وویل مخکې مو بیان وکړي چې پر اوښکه تویول څومره فضیلت دی بیا د خدای جل جلاله څخه مغفرت څنګه فضیلت لري دا دواړه چې د سړي زده نه وي فایده نه لري په نن سبقه کې د الله رسول د هغې زده کړه هم راوښتل چې په دغه رقم باندې د خدای سره د خپلو ګناهو مغفرت وغواړه خپل ګناه په الله سره په دې طریقه باندې وبخښه عجیبه روایت دی حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام حضرت بلال رضی الله عنه سار وختي راوغوښتي بلال ته ویل راسه بلال رضی الله عنه چې کله د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته رالی نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل ما په جنت کې ولیده چې ته زما در مخه وې سبحان الله دی نبی دی سردار کونین دی د ټولو انبیاو سردار دی خو بیا هم بلال رضی الله عنه ته وایي ما په جنت کې ولیدې ته زما در مخه وې کوم عمل کوې د الله رسول صلی الله علیه وسلم بما سبقتني الى الجنه ته په چیش باندې زما سره د جنت تر مخه سوې څه عمل دې کړی دی بلال رضی الله عنه څه ورته وایي فسمعت نبی علیه السلام فرمایي وایي انی دخلت الجنة البارحه سار وختي زه جنت ته ولاړم فسمعت خشخشتك امامي ستا د پښو کړپۍ ما د مخه واورېدې چې ته روان ته کوم عمل کوې چې ته زما د مخه جنت ته ولاړې فقال یا رسول الله ما اذنبت قط
هره ګناه چې زه وکم الا صلیت رکعتین بیا زه 2 رکاته وکم واصابني حدث قط الا توضأت عندها بیا اودسي چې ما ته راسي زه دستي دغه وروسته اودس کوم. یعنې 2 عمله د دې ذریعه وګرځېدل چې زه د نبي علیه صلات وسلام ستا در مخه زه جنت ته ځم. یو چیش دی، یو زما هغه عمل دی چې زما څه هره ګناه وسي بس زه فورا اودس وکم، د 2 رکاتو نفل نیت وتړم، توبه و استغفار وکړم بس. او چې هر وخت زه بیا اودس سم خامخا زه اودس کوم، بیا اودس نه ګرځم. او بعض علما لیکي که سړی په اوداسه باندې ګرځي دا که مړ سو شهید دی، دا په اوداسه ګرځېدل دا ځان عادت جوړ کړي، دا یو ډېر غټ فضیلت لري، ډېر غټ فضیلت لري. هر ځای که په مشکل کې راځي د لمانځه ضرورت څه بس لمونځ کوه، کوشش دا کوئ چې ضرورت مو پیدا کړي د هغه ما بعد اوبه به خامخا یي اودس وکړي 2-3 وارې داسې مسلسل وکړه بره به دې عادت سي، بیا اودسه ګرځېدل به خوند نه درکوي. نو لهذا 2 عمله دا رقم سول چې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم تر مخه بلال رضی الله عنه د جنت ته داخلیږي، او دا 2 عمل د هغه د جنت ته داخلېدو سبب هم ګرځي. یو چیش دی، یو د ګناه نه وروسته 2 رکاته نفل صلات توبه کول، او همیشه په اوداسه باندې د صلات توبه طریقه بیا یې زده کړه. هر وخت چې ګناه درڅه وسي، اوس په دا روژه کې سیزن دی، خپلو ګناهونه په الله وبخښئ. د 2 رکعت لمانځه وروسته 2 رکاته نفل نیت مې دی د زړه د اخلاص لمونځ کوم، 2 رکاته نفل صلات توبه خاص خدای تعالی را، مخ مې دی په لور د کعبې شریف، الله اکبر. نور هغه رکعه لمونځ لکه موږ تاسو چې سنت کوو، نور هغه رکعه لمونځ کله چې د سلام وګرځوئ دعا کوئ، لاسونه چې دې ونیول درود شریف ووایه، بیا به وایه استغفر الله، په خا باندې نه خې به نه وایه، استغفر الله به نه وایه، ګناه لرئ. استغفر الله استغفر الله، الا ما معاف کې زما څه پلانکي ګناه سوی د ما معاف کې، الله تبارک وتعالی به دې معافوي. نو دا عادت به جوړوئ انشاءالله د لمونځ څخه. کوشش دا کوئ هر حدیث چې واوري فورا عمل ورباندې کوئ، هغه فورا عمل چې ورباندې وسي په دې پوه سه چې دا تا ته فایده ورسول، علم فایده درته ورسول. نو لهذا فورا اوس دستې یا مازدیګر د لمانځه نه مخه فورا د 2 رکعاتو نفل صلات توبې نیت وکړه. سبا ته ګوره زه ژوندی یم، ته ژوندی نه یې ژوندی، څنګه دا موقع به د لاسه نه وکړو. الله تبارک وتعالی دې د عمل توفیق راکړي. خدای جل جلاله دې د دې صلات توبې د نوافلو کولو توفیق راکړي. نن بله مسله چې کوم ده د مسافر دپاره د روژې حکم څه دی؟ زموږ بعض کسان دا فرض کړی ده چې زه سبا خو نه په سفر ځم، نن روژه نه نیسم. دا خبره غلطه ده. که سړی پیشنمۍ په کور کې وکړي، د سهار اذان په کور کې ورباندې وسي، قطعا دته روژه پرېښول جواز نه لري. دا د مسافر رضا کې یو سړی د غټ موټر بیولی دی په دشت کې په ساو ولاړ، ماښام سو پیشنمي واخر باندې دی مسافر دی په مشکلاتو کې دی، سهار ته دا سوچ واله که زه روژه ونیسم دا خو دا ټوله ورځ راته ګوري د لمر ته ولاړم راباندې تکلیفېږي، د اوس څخه دې نیت نه کوي. دا مسافر دپاره دغه دی. دومره قدر به تللی چې د سفر اندازه یې 7.5 کیلومتره 7.5 کیلومتر سفر اندازه به یي چې دی ځي هلته ځي 7.5 کیلومتر سفر اندازه به او سفر به یې شروع کړی د پیشنمي په وخت کې به سفر شروع کړي. بیا که نو دی دا ووایي چې کاکا ما ته سفر ګوري نو دا به زه په تکلیف یم، بیا که روژه پرېږدي پروا نه لري. یو سړی دی بل ملک ته تللی دی، موږ ته مسافر که د مسافر شرعن دې ته وایي چې یو ځای ته سفر وکړي د 15 ورځو څخه کم نیت لري. زموږ هغې په کلو تللي لا بیا هم ځان د مسافر ویلو ته پوره لمونځونه کوي، کم لمونځونه کوي. نه چې کله ښار ته ولاړلې هلته دې د 15 ورځو نیت وکړي چې دلته به تېروم، بیا ته مسافر نه یې، هم به روژې لازمي نیسي، هم به فورا پوره لمونځونه کوي. مسافر دې ته ویل کېږي زه اوس ځم کندهار ته، کابل ته ځم، هلته زما یو کار دی په 2 ورځو کې خلاصېږي، بېرته راځم، سفر به شروع کړي، بس زه مسافر سوم، بیا به لمونځ هم کم کوم او که روژه راته مشکل و روژه به م پرېږدم. یو هغوی چې په عمل کې وسیږي، په کندهار ښار کې کاروبار یې هلته وسیږي، په میاشت کې لا هم نه راځي، دې ته د مسافر اطلاق نه وایي، دې ته مقیم وایي په عربي اصطلاح کې. دته نه روژه پرېښول جایز ده او نه لمونځ به کم کوي، پوره لمونځ به کوي. یو بعض دا رقم یې چې هغه کندهار کې کاروبار یې په هفته کې راځي، هلته صرف کوټه نیولې. په دې باندې زموږ مجلس تفصیلي مسله ایستلې ده، که څوم هلته ستا کوټه یې کور دې نه یي، جایګیر دې نه یي، خالي د شپې تېرولو لپاره د یو کوټه یي، نو بیرته چې دلته راځي په هفته کې هلته به په کوټه کې هم سفرانه لمونځ کوي، په لار باندې هم سفرانه لمونځ کوي. نو لهذا د سفر مسافر دپاره چې د روژې حکم دی، هغه مسافر چې په سفر کې یي ماښام سو بیا سهار روژه ورباندې راځي،
دا چې دی د کور روانیږي سبا د سفر نیت کې د اوسه روژه ورته پرېښته ده دا جواز نه لري دا جواز نه لري هغه غټ موټران والا خواران چې په تکلیف یې موټر په لارو خراب شوي په دښتو کې ولاړې د دغه مسافرینو دپاره جواز شته چې دی روژه پرېږدي او که دا ځان ته معلوم و که ما روژه ونیول ډېر سخت تکلیف را باندې تېرېږي بیا یې هم ونیول بیا به ګناه دی د خپل ځان نه په خپل ځان باندې ځکه چې الله ته اجازه ورکړې ده خدای تبارک وتعالی اجازه ورکړې چې ته په سفر کې یې روژه پرېږده تا ته مشکلات ګوري بیا راونیسه وروسته راونیسه نو الله تبارک وتعالی دې په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم